د نن ورځې تازه او مهم خبر. افغانستان کې امریکایي ځواکونو داسې څه کړي وو چې نن خپل رازونه افشا کړه. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. پینټاګون ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 تنه ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پینټاګون څخه کلني راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخکې د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د 10 ملکي غړو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2020 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اګست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.